د ښځې خاونده یوه تله شته دی چې هغې کې به طول شروع شي وي به چې وتلی ورله د خپلې بیبي سره یې ښه سلوک څومره و دا وله تلې ته مخامخ کوي څه دې خیال دی بابا چې دا د لاول وتلي ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته وي ښه ډېر شي تبلیغیان به پکې پورې پراته وي ښه او ډېر شي به پکې مولیان پراته وي ښه ګرانه ده چې په دې طول پوره وخیجو چې وتلی وله د بیبي سره ښه سلوک یې څومره و وی چې ربا بیبي وایي چې زما ورسره 50 سال تیر شوي دي او په 50 سال کې د ماته یوه خبره خوږه نه ده کړې زما حق و که نه زما حق و که نه د ښکلې خبرې حق مې و که نه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه بیماره وم زما په سر دړو نبی علیه السلام راغی ما ورته زما په سر دړ دی وی چې وا زما د سر دړه وا زما د سر دړ په سر دړ زما او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړ زما د سر دړ به امام الانبیاء په خپله واغس ما داسې پیغمبر نه ولیدلی ښه چې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوله او ډیره موده پس په دروازه کې یوې زنانه غږ وکړو او اواز یې د بیبي خدیجې په شانتې و د نبی علیه السلام په غوږونو چې ولګېد د دواړو جهانو سردار په جړا اسی نرم دل پیغمبر تا لیدلی و په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته چې ولې جاړې وایي چې د اواز بیخي د بیبي خدیجې په شانتې ما چېرته هغه رانه نه وتله ما ته هغه رایاده شوله اوښ کې نه ودرېدلې چې د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان غږ یې واورېد غږ صحابو ته وی ای صحابو په تاسو ټولو کې غوره په تاسو ټولو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه کوي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلې بیبي سره ښه یم لږ کتابونه وګورئ خیر دی احادیث وګورئ وی دا کم سړی چې په ښځو زورور یې دا پرش برن حدیث کې ده ته رزین سړی ویلی دی ښه او دا کم چې د ښځې سره ګزاره کوي ده ته الله عزتمند سړی ویلی دی وایي دا عزتمند سړی دی چې دې بیبي سره ګزاره کوي ښه دې د بیبي سره ګزاره کوي ګزاره کوه امام الانبیاء به ګزاره کوله ښه او په اخري وخت کې چې نبی علیه السلام بالکل اخري ایام شو صحابه و راویستو دوو صحابه و په تکیه راوستو کېناستی نه شو او زنه صحابه یې راجمع کړل وی ای صحابو زه درته وصیت کوم د بیبیانو په باره کې د الله نه ویریږئ دا مې اخیری خبره واورئ د بیبیانو په باره کې د الله نه ویریږئ دې بیبیانو سره هم ښه سلوک کوئ کور کې هم د ماتښتو سره ښه سلوک کوئ اخري عمر په تکیه راغی موږ ته وایي بیبیانو سره ښه سلوک کوئ ښه دا زه کومه چې ځان د آخرت فکر وکړو د دنیا مزې چرچیو کې مزه د دنیا په مزو چرچو کې مزه آخرت فکر وکړو ښه د ده دوه بیبیانې وې ښه څو بیبیانې وې دوه ښځې دوه وې وایي ده به دومره احتیاط کو چې د یوې بیبي په نمبر کې به یې د بلې بیبي په کور کې اودس نه کو ښه دا د دې نمبر دی ستا څه حال دی حال دې څه دی کور حال خو لږ وګوره که نه چا چې دوه بیبیانې دي څه حال دی اولنۍ بیبي مزدوره ده او دویمه بیبي ملکه ده بس خبره ختمه ده یوه مزدوره یوه ښځې او یوه مزدوره وي ښه د یوې بیبي په نمبر کې د بلې بیبي په کور کې اودس نه دی کړی دا د دې بیبي نمبر دی دا د دې بیبي نمبر دی اتفاقي طور هغه دواړه بیمارانې شوې په یو ځای او کتابونو لیکلي دواړه په یو ځای وفات شوې په یو ټیم دواړه وفات شوې بیماران هم دواړه په یو ځای شوې وفات هم دواړه په یوه ورځ شوې نو صحابه ډېر مشغوله وو نو قبر یې وله یو وکنستو صحابه په هغې ورځ ډېر مشغوله وو بیبیانې دواړه وفات دي په یو ټیم وفات دي نو قبر یې وله یو وکنستو نو دواړه بیبیانې به په یو قبر کېږدي که نه معاذ رضی الله تعالی عنه یې صبر وکړئ کومه یوه وړومبې قبر ته کوزو کومه یو وړومبې قبر ته کوزو اوس خو اوښان په بډه کوي مړه اوښان په بډه کوي اوښ په بډه کوي وی کوم یو وړومبې قبر ته کوزو وی صبر ما په ژوندانه په دې کې انصاف کړی دی وی راوړی خسڼې وغورځو چې د کومې خسڼې راوخوت وي وړومبې به هغه په قبر کېږدئ چې
چې په قبر کې کوي خودلی نو خسنې ولا ورزولې لخوا وی دسی به نګ دی کې یو زړم به په قبر کې एकदम د بل حق ځای کیږي خسنې ورله او ورزو علی بیا یو په حق قبر کې مخ کې خودله ها شریعت د دوه خزو اجازت ورکړې دی خو شریعت دی طول تم کتلی دی کنه دیسی طول بم کوي کنه دیسی دی خو خدا بیا چې قیامت کې د الله مخې ته ودرېږي دا نیم وجود دی پالج والی نیم روغ او را روان ټول خلک نیم دا غره چې دوه خزو کې به ظلم کو یوې له به حق ورکو بل له نه ورکو دا یو وجود به پالج وخلی او د الله په دربار کې به حاضر وي دا نیم وجود به وچ د الله په دربار کې به ولاړي دا دیسی معامله ده حدیثی معاملہ دا دا اتانیز او تانیز حساب بکیگی خواه دا اتانیز او تانیز حساب تا تا پتشتا ان قوائی جی ابی بی منو اساسی زمان تابع شوی دا ولا اس چلوم نشتا اے ستا پا نکاح کی دا خودی مالک نہیں خواه غلام دی نه دا خواه